رسول صلی الله علیه وسلم فرمای هغه ګناه سزا چې د هغه د قیامت په ورځ الله پاک جل جلاله ورته تعین کړي. ثلاث درې داسې دي چې د هغه ګناه الله پاک جل جلاله په دنیا کې ورکوي. یو په هغه کې د مور پلار نافرمان په زندګي به دی د پیسو خاوند نه کېږي. دا به واوره د رزق خاوند نه جوړېږي د مور پلار نافرمان قطعا به دی د رزق خاوند او همیشه به دا سړی محتاج بله واورئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث قد حرم الله تعالی علیهم الجنه. درې کسان دا دي چې الله جنت پر حرام کړی دی. حرام هغه ته وایي چې بیا نشي کړی. هغه کې یو هغه کس دی چې د پلار سره بد سلوک کوي، د مور سره بد سلوک کوي. نو زموږ ځوانان پر کومه خوا باندې موږ پر کومه خوا باندې زموږ اعمال پر کومه خوا باندې د خدای دپاره د مور پلار وضعیت دا ستا دپاره یو عظیمه سرمایه ده. دا ته ماښام بې دی خراری دي ځي دی الله ته ستا په باره کې ژړا کوي، فریاد کوي. مریض ته یې طبیعت ته پلار خراب، مریض ته یې زګیروی ستاري خوب مور ته نه ورځي، بېروزګاره ته یې طبیعت د مور خراب دی، ډوډۍ مور نه خوري که یخ ستا کېږي مور طبیعت تر خراب. لازمه هستې ده د خدای روی وګورئ. زموږ د معاشرې ځوانان چې ورځ تر بله مخ پر مفلسي او پر تباهي روان ده، غټ لامل په دې کې دا دی چې دوی د مور و پلار نافرمان. ما خو داسې ما بله ورځ واورېدل دلته زه یو وخت زما د مورکۍ دا لاس په یو اکسیډنټ کې مات شوی بیا دلته یو ډاکټر ته ما ورس ډاکټر زه پېژندم. ما مور ته وایي دا ځئ دا ورته وایي ډاکټر ورته وویل هی نیکبخت یې ښه ارمان یې وکړې. ما مور ورته وژړل ولې؟ ویل دا اوس یو مور راغلې لاسونه دې الله غبرګ مات کړي که هر څوک اوږه یې 3 ځایه ورماته کړې ویل ځي په ډانګي د معاینې پر سر ووالم سبا دې نتیجه ګورئ انشاءالله. د هغه بچیان به تاره چپه کړې داسې به دې وایي بیا به د هغه وایي هغه واقعه موږ دا ډېر زیاته اورېدلې ده چې د ویل بابا غورځوم دغه ته دریاب ته دې غورځوم ویل زه یې لږ مې ور اخواته که هغه زما خوښه ده ویل ما دلته خپل پلار غورځولی لږ مې اخواته که چې سزا مې سخته شي. ویل د ښځې په خاطر باندې بعض ځوانان نه دي د شپې ګورزي څپېري بعض خلک کسان خو په دروازه ګورزي کوي دا د کور ګورزي والا به نه لیدل ای ملا دې شناس معاینې ته یې شی به جیب کې راخیستي مور وږې پرېږدي معاینې خونې ته تېروي. های افسوس پر تا باندې یوه لقمه مور ته ورکول جنت ته ځای کېږي. یو سیب مور ته په حلال او په ښایسته نیت راوړل مور خوشحاله کول جنت ته ځای شو. پلار دې راضي شو الله راضي شو، مور دې راضي شو الله راضي شو، جنت دې مقام شو الله جل جلاله ستا لپاره جنت لازم کړي. لیکن بغیرته ته د ښځې دپاره د کیک راخیستی، د ښځې دپاره د چاکلیټ راخیستی، جلبۍ دې راخیستی، مور ته پلمیر چي ته خدای ته وړې خدای ستا سره حساب نه کوي. هغه مور چې کله به یې ورور رالی، هغه مور چې کله به یې پلار رالی 100 روپۍ به یې ورکړې ده به د خپل ځان څخه وژغورلې د بچي یې ستا په کالو به یې مصرفولې، ستا په بدن به یې مصرفولې، ستا په خولیو په چوټ به یې مصرفولې، ستا د یخ دپاره د کوټ بندوبست به یې کوئ، د یخ دپاره ستا دپاره د چړۍ بندوبست یې کوئ. نن تا څه شي وکړه؟ تا د معاینې پر سر مور وغورځوه، ته معاینې ته شان تېری الله دې دې ویني داسې ځای یې تېر کړه چې هلته دې خدای هم نه ویني الله دې نه ویني. هغه فروټ هغه وچې میوه بادام بسې چې تاسو یې ماخصم په کړپي خورئ مور دې هلته ستا د غمه پریشانه ده هغه تا ته دعاوې کوي ته دلته میوې خوره که نه. معاینه قطعا د مور چپلکه څه کوي دا خلک وایي چپلکې نه زما دې په ذاته خدای قسم یې که د مور د پښو خاورې ته نه درورسي هلته به درک تا ته درکړي چې دا نعمت ته کوره ورسي دا نعمت ته کوره ورسي بیا به هلته تا ته درک درکړي. بعض کسان خو لا ما اورېدلي وایي مور ته ښکنځل کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي غټ ګناه دا ده چې سړی خپل مور ته ښکنځل کوي. صحابه خو نه و خبر چې داسې زمانه به راځي او یو صحابي وایي یا رسول الله داسې یو کس راولاړېږي مور پلار ته ښکنځل کوي. د الله رسول وایي یا د 2 کسانو به جنجال سي یو به د یوه مور ته ښکنځل کوي ابل به د بل یو به د یوه پلار ته ښکنځل کوي ابل د بل دغه ګویا دوی په خپله پلار ته ښکنځل وکړه. اوس زمانه خو که صحابه ژوندي وایي عجبه به افسوس دی اوس زمانه کې خو برای راست خلک پلار ته ښکنځل کوي مور ته ښکنځل کوي وایي د څه شي لورې د څه شي یوازې د تربیت او د عبرت واقعیت دی. وایي یو کس مور ته به ویل دا لمونځ یې نه کوي مور به پورته کړي پورته سه بچی دا لمونځ وکړه پر وخت یې وکړه لکه اوس موږ زمانه کې چې راکړه ده ورته ته څه لکه خراب الله یعز بالله ړمباړې دي چې ته ما ته وایي لمونځ وکړه ولاړ شه دا څه شي دی لکه خراب. وایي کله چې دا ځوان مړ د مازدیګر په خوا کې 3 وارې د خره شکل راوځي د قبر د خرې رمباړې وکړي درته دا کلیوال دا ګډ خلک په پریشان خلک یې ورنه مور ته چې دا څه کیسه ده مور یې ورته وایي ویل دا زما بچی دی په دې چې به کله ما د لمانځه غږ کړ
ما به د عبادت ته ورته ویل، ما به د یو ښه کار ته ورته ویل، ده به ما ته ویل مورې یا بابا ته څه لکه خره یا خر ما ته ګایېږي. نن الله په دنیا کې خلکو ته ښکاره کوي چې پلار یا مور ته خره ویل دا عدالت وي. نو چې څه ځای چې خر نه العیاذ بالله د مور نسبتونه و مور ته کوي، د پلار نسبتونه ورته کوي، دا به څه شي؟ عزیزانو نه خدای روی درته ونیسه. که چیرې د دغه هستي قدر نه وکړي، زما دې په رب د کعبې قسم یې که د جنت مسیح که وګرځېدل، زما دې په الله قسم یې که د خدای د سره